حارث محترم سرباز وروره مهرباني وکړه لاندې سوالونه وکړئ تر څو زیاتو لیدونکو میلمنو ته وخت ورکړو. السلام علیکم. السلام علیکم ټولو ملګرو ته ډېر خواږه سلامونه. په کار دا دلته چې هر څوک راځي که مخالف وي که طالب وي که د حکومت څوک وي مدلله خبره وکړي بې دلیله په کار د څوک نه غږېږي د خبرو حوصله چې څوک نه لري هغه دې نه راځي. دا ګوره داسې یو معمایي بریدونه دي وایي هغه غوا توره او شودې سپینې ټول هر څه واضح دي په دې کې اورې نو که ورته سوچ وکړې هلته ویې منل پړه داعش په غاړه باندې واخیستله چې دا کار موږ وکړه بیا د موږ دا میډیا زموږ د حکومت ټانچه موږ خپله په دې باندې پوهېږو چې دا برید چا وکړه او چا نه ده کړی مسؤلیت چا ته راجع ده او څوک مسؤله نه ده موږ په دې باندې خپله دا د حکومت خلک په دې باندې پوهېږو په دا کابل کې ناست خلک په دې باندې پوهېږو خو چونکې د امریکایانو داسې یوه ډانچه جوړه کړې چې دا میډیا ټوله یرغمال ده یو څو کسان یې پرې مقرر کړي بس هغه د بلخ د هغه نه هېڅ نه وایي دغه خیاطان چې ناست دي دا خلک چې ناست دي دا څېړنې چې کوي تحلیلګران چې ناست دي په هغه باندې بالکل غم نشته غم ټول جوړ ده په کابل باندې جوړ ده په ننګرهار باندې جوړ ده نو اوس د کابل او د ننګرهار پړه معلومه ده چې چا اخیسته ده د بلخ هم معلومه ده چې چا اخیسته ده او دغه یرغمال د هر څه چې یرغمال کړي دي دا خلک هم معلوم دي بیخي داسې واجبه حالت ده څو ورځې مخکې هم دغه شی په لوګر کې یوه لویه قرارګاه همدا شی د طالبانو په لاس باندې سقوط شوله د موږ سربازان یو په دې سر سرویسته یو شاوخوا تر 15 پورې مړي شته سرونه یې نشته اخر ولې دا به تر څه وخته پورې ته موږ یرغمال کوې تر څه وخته پورې به ته د میډیا یرغمال کوې تر څه وخته پورې به دا سربازان یرغمال کوې تر څه وخته پورې به دغه د کابل او دغه خلک یرغمال کوې سرباز وروره یو وضاحت به زه تاسو ته وکړم تاسو ته بهتره معلومه ده چې 13 ورځ د کابل ادارې په رسمي ډول او په علني ډول او په پراخ ډول د اسلامي امارت د مجاهدینو په خلاف د عملیاتو اعلان کړی ده د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ په یوه ساحه کې دوی غوښتل چې هلته عملیات وکوي او هغه سیمه لاندې کړي یوه پراخه سیمې ته دی په لسګونه موټر او سلګونه سرتیري چې په هغې کې د ځانګړو ځواکونو سرتیري او ډول ډول قطعات د دوی سره ورسره وو دوی غوښتل چې هغه سیمه لاندې کړي اسلامي امارت تر اوسه پورې د پسرلني عملیات نه دی اعلان کړي په داسې حال کې چې دا اوس باید پسرلني عملیات د دې نه ډېر مخکې اعلان شوي وای د روژې نه مخکې اعلان شوي وای خو اسلامي امارت نه دی اعلان کړي اسلامي امارت د بریدونو کچه همداسې ټیټه ساتلې ده تر اوسه پورې په هیڅ لوی ښار کې برید نه ده شوی په استثنا د هغه بلې ورځې بریده تر اوسه پورې د هیڅ ولایت په مرکز د هیڅ قل اردن برید نه ده شوی یا د اردو په قرارګاو بریدونه نه دي شوي یوازې په اطرافي سیمو کې بریدونه کیږي یا هغه بریدونه چې هغه دفاعي حالت لري لکه 13 ورځ چې په لغمان کې وشو د کابل ادارې د 13 ورځې برید سره د اسلامي امارت په خلاف د عملیاتو اعلان کړی له دې نه وروسته که اسلامي امارت نور هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي یا یې تیزوي پړه به یې د همدې ګوډاګیانو په غاړه وي ځکه ګوډاګیان یوازې د جنګ په ژبه پوهېږي ګوډاګیان د سولې د مذاکراتو په ژبه نه پوهېږي ګوډاګیان یوازې د جنګ ژبه پیژني همدا دلیل ده چې 13 ورځ د دوی لسګونه سرتیري وژل شوي لسګونه ټانګونه یې تخریب شوي لسګونه سرتیري اوسه پورې ورک دي بالکل سرباز وروره که کوم سوال لرې لنډ سوال دی وکړه تر څو پورې ما ګوره زه یوه لنډه غوښتنه له ټول ملت نه له ټول حکومت نه له ټول هغه چا نه چې په افغانستان زړه خوږېږي له هغه نه دا یو پیغام ورته لرم یو سوال ورته کوم چې ګوره دغه ملت به تر څه وخته پورې یرغمال وساتئ هغه امریکا هغه ناټو هغه د دنیا قوي طاقتونه چې هغوی ډېره دا پټوله چې دغه د جنګ مقابل طرف سره دا ډېر کمزوري خلک دي هغوی مجبوره شول دا خلک یې راپسې کړل خپل سیال وګڼل ټوله دنیا په مخ کې دسخط ورسره وکړ دا هر خبره دا هر دسخط دا هر جلسه دا هر میټینګ له تا سره شریک
اورې نو ته اوس نن څنګه راجګېږې چې زموږ دغه د صلح پټۍ زموږ د زخمونو پټۍ ته اوس نورم پټۍ لرې کوې او زخمونه زموږ نورم تازه کوې را جوړې په کار ده چې دغه د قطر د دوحې د دوحې دغه پروګرام دغه تړون چې څه رقم شوی ده دا په کار ده قدم په قدم مخته لاړ شي په دغه کې زموږ د زخمونو دوا ده په دغه کې زموږ د زخمونو مرهم ده او قسم په خدای چې لال نشي دغه حالت موږ لیدلی ده دغه حالت موږ په افغانستان کې ګورو چې د یو افغان چې دا سر یا لوزول کېږي دغه سرباز د نور خلکو بچالي هغه بې دفاع خلکو بچال وي سره نو په تمام کړلو خدای ته وګورئ صلح ته راسئ اورې دغه یرغمال د نوریاګانو یرغمال مه سره کوئ حقیقت ووایه دوی د سمټي دیوالو شاته ناست دي اصلي حقیقت نه دي خبر دغه بې موراله ځپلي پتره سربازان یو ځل بیا په طالبانو ټکوي چې موږ ښه بیلګه د لغمان د ولایت ورکوو نو عسکرو نه هم دا هیله ده چې د دې د سمټي دیوالو شاته پټ ناست غلو خبرې مه منئ دوی د عملیاتو درته وایي تاسو نر غوندې خپلې اسلحې راوړئ طالبانو ته ورکوئ تر څو پورې چې موږ یو قدم مخکې لاړ شو قاري صاحب دې خو خپله تبصره درلودله دغه بل لاندې ملګری چې ده ودرېږه زه دا کمنټ لرې کوم چې ماته نو ناصري صاحب وطن او وروره ته مهرباني وکړئ تانو بعد ده خدای دې وکړي چې کنځلې دا عکس چې چا لګولی د اکثره کنځلمارانې مهرباني وکړه السلام علیکم مبین صاحب ته او قاري صاحب محترم ته او درنو میلمنو ته سلامونه وایم مبین صاحب ټول باندې داسې ګمان مه کوه چې ټول به داسې کنځلماري د لاس په ګوتو والله دغه د پټکې چې لګولي اکثره داسې کنځلې کوي مهرباني وکړه په هر چا کې داسې خلک شته ښه نو ما یوه پوښتنه له قاري صاحب څخه دغه ده چې تاسو یو چې بلخ کې عام خلک وژل شوي دي نو تاسو بیا ولې رسنیو ته اجازه نه ورکوئ چې هغې ساحې ته لاړ شي او د خلکو کورو ته ورشي آیا دا رښتیا عام خلک دي او که طالبان دي وطن وروره رسنیو ته اجازه ورکړل شوې ده وطن وروره رسنیو ته اجازه ورکړل شوې ده او رسنۍ چې دي اجازه هم ورکړل شوې ده بلکې دغه مړي د بلخ ولایت ته راوړل شوي دي او تاسو به د حنیف رضایی د شاهین کل اردو ویان خبرې اورېدلې وي چې طالبانو خلک مجبوره کړي دي چې خپل مړي د بلخ ولایت ته ویسي مړي بلخ ولایت ته راوړل شوي دي مړي ولس خلکو ته مړي ښیي چې دغه د موږ مړي دي را دي چې دوی د ثابته کړي چې دا مړي طالبانو ډېره ساده غوښتنه ده پروت په مړي ثابته که په ژوندي نه په مړي ثابته که چې دا طالب ده کوم خلک چې د چا د کورنۍ غړي وژل شوي دي هغه په د بلخ ولایت په مرکز کې دي رسنیو ته ولاړ دي چې را دي چې دولت دې په ما ثابته کړي چې زه طالب یم زه د طالب ملګری یم ولس خو دا چیغې وایي سورې نارې وایي خو څوک به د دوی دا غږ واوري کومه رسنۍ به د دوی دا غږ راواخلي نن تاسو وینئ د کابل ادارې مزدوري رسنۍ د دوی مربوط اړوند رسنۍ دغه بریدونو ته دغه دوو بریدونو ته څه ډول انعکاس ورکوي د بلخ برید بیخي یادول کیږي نه دغه دوه بریدونه کوم ډول چې شوي دي په هغه ډول هم نه یادول کیږي برید کیږي د برید نه لږه موده وروسته د کابل ادارې ټامیان راځي او د برید پړه په طالب اچوي یو ټامي هم راځي بل ټامي هم راځي د CIA جاسوس هم راځي او برید پړه په طالب اچوي دا برید طالب کړی ده او د ته شرم هم نه ورځي چې همدا داعشیان د کابل کې ساتلي دي یو هم نه د دوم نه د لس هم نه د پسلګونه هم دا داعشیان دوی په کابل کې ساتلي دوی په میلمستونونو کې قدرمن میلمانه دي قاري صاحب محترم نه د حکومت په نه د طالبانو عوام خلک افغانان نن سبل د دروغ له د هغه چې تنګ راغلي د پیچام اعتبار نشي کولای د چې حالت هیزانیت ولر نشي یا کور په کور ونه ګرځي چې په دې حالت کې دا شوی د رښتیا شوی دی د دې شوی نو مونږ دا مختلف کوم چې میډیا ته دای منې کړی استه صحنه ته ول نه ځي نن رسنۍ دومره تعصب کوي چې د ذبیح الله مجاهد د ټویټر په اکاونټ باندې دغه بریدونو غندنه سوي او رسنۍ نه دراخسته وای طالبانو په دې حالت په دې بریدونو خاموشي اختیار کړي زه نه پیغام د دې رسنۍ دغه پرون بیګاز درته د شمشاد یو ویډیو کلیپ خیمه چې د موږ دغه لایف دوی نسی ازمولای یو میلمه یو قاری صاحب سعید د طالبانو ویان معرفي کوي اگر کدی لاس ور ویل چې زه ویان نه يم بار وای د طالبانو نظامی قومندانان او یو د قاری سعید په نوم باندې یو د طالبانو ویان د غرضی
او د براله وایي چې موږ د اسلامي امارت ملاتړ یو، موږ اسلامي امارت د موږ سرې کرښې دي. ګوره دغه یو لایف خپرونه په موږ باندې د دغه ټامیانو فلبرایټانو نه ازمول کیږي. په دغه برنامې باندې هغوی په شمشاد کې په نورو تلویزیونو کې بحثونه کوي. بیا یو بل د افغان ملت ګوند یو بل کاس هغه ورته ویلي چې ګوره زه درته ثبوتونه راوړم چې نه قاري سعید ویلي چې زه د طالبانو مرستیال یم، نه په هغه ویاند یم، او نه بل چا دا خبره کړې، او نه دا ویلي دي چې امارت د موږ سرې کرښې دي. البته که کوم لیدونکی احساساتي دا خبرې کوي. مبین صاحب په ډېر تعصب سره دا خلک د ولس په سترګو کې خاورې شیندي. اول خو دوی موږ په بار بار په دې لایفونو کې ویلي دي چې موږ د طالبانو رسمي ویاندویان نه یو. زه طالب یم، زه مجاهد یم، ولې د امارت رسمي ویان نه یم. زما خبره د امارت رسمي دریز نه دی. امارت خپل رسمي ویاندویان لري، رسمي ویب سایټ لري، دفتر لري، هر څه معلوم دي. زه د امارت رسمي ویان نه یم، ولی مجاهد یم، طالب یم. په دې لاره کې مې قرباني ورکړې ده او بیا هم ورکوم. دویمه مهمه نقطه دا چې د موږ خبرې دوی تحریفوي. موږ کله په کوم لایف کې ویلي دي چې امارت د موږ لپاره سره کرښه ده؟ موږ په کوم لایف کې ویلي دي چې موږ به دلته هغه ډول نظام راولو چې څه ډول د موږ خوښ وي؟ موږ خو بار بار دا چیغې وهو چې امارت دریز دا ده، د امارت پالیسي دا ده چې راتلونکی نظام به د افغانانو په خوښه جوړیږي. په بین الافغاني مذاکراتو کې به د نظام په چوکاټ خبرې کیږي. او تاسو ته بله مهمه نقطه هم ووایم، احمد سعیدي به تاسو پیژنئ، دا د کابل ادارې د کابل په تلویزیونونو کې کله کله ملما وي. احمد سعیدي چې دا ګوره د خپل هم ځان ته یو پوهې سړی وایي، د رسنۍ هم د یو پوهې سړي په حیث پیژني. څه موده وړاندې په هلمند ولایت کې دوی اعلان وکړ چې د القاعدې یو مهم مشر موږ وژلی ده. اعلامیه خپره کړه چې په هلمند کې د القاعدې کوم غړی نه ده وژل شوی. اعلامیه په دې ډول وه. احمد سعیدي راځي په برنامه کې ناسته، دی وایي چې طالبان وایي چې دلته او مراسم نه ده وژل شوی. نو چې نه ده وژل شوی چیرته ده؟ دا د تحریف وګوره، دا د ناخبري وګوره چې دی د امارت د اعلامیې نه ناخبره ده. امارت په اعلامیه کې داسې ویلي دي چې دلته په دې نوم څوک وژل شوی نه ده او د القاعدې کوم غړی دلته نه ده وژل شوی. داسې نه دی ویل شوي چې هغه پلانی سړی دلته نه ده وژل شوی یا دلته نشته. یا په جلال آباد کې هغه طالب قومندان قاري صاحب چې رسنیو د شهادت خبره کوله، موږ دلته په لایف کې راوسته ژوندی. همدې جلال آباد د والي ویان دا خبره دغه د کابل تلویزیونونو ته کوم خلک دوی زه وایم چې دا د کابل تلویزیونونو ته چې کوم خلک دوی میلمانه کوي د سیاسي چارو څیړونکو په حیث، زه قسم درته خورم چې که دوی د ما سره 3 دقیقې خبرې وکوي زه دوی ته شرم ورکوم. 3 دقیقې خبرې. خو دا خلک خو د سړیو قحط ده، دوی ته د رجالو قحطي ده، د سړیو قحطي ده. نور څوک شته نه، بس دغه بیچارهګانې پیدا کړي دي، کرایه شوي خلک دي، کرایه شوي دي، هر پروګرام ته په کرایه ځي او هلته د ده هدف هم دا وي چې دی تبلیغات وکوي، دروغ ووایي، تهمت ولګوي. په هر صورت د موږ د نن ورځې موضوع دا نه ده. موضوع مو د افغانستان کې د نن ورځې وحشي بریدونو په اړه ده چې یو مستقیما د کابل ادارې پړه اخیستې ده او د 2 بریدونو تر شا په خپله د ملي امنیت اداره ده او بریدونه داعش کړي، پړی په داعش ور اړولې ده. ناصري صاحب مایک د خلاص که مهرباني وکړه د نننۍ وحشتونو په باره کې او د کابل ادارې په دې سلامونه او نیکې هیلې قاري صاحب تاسو ته، جنرال مبین صاحب تاسو ته او ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. وعلیکم السلام. الله خیر ده قاري صاحب. دا خو دغه جنگ نه دواړه طرفه لاس واخلئ. ګوره نن هم ولیده دغه ټول ثبوت تاسې په سترګو سې عام بې ګناه افغانان شهیدانېږي. نه د حکومت د طرف زوی پکې مړ سوی او نه د طالب د طرف د جګپوړي چارواکي. عام افغانان په قتل رسیږي، دغه ګټه بل چاته رسیږي. رضای د خدای لپاره طرفه د جنگ له لاس ناصري صاحب جهاد ته د جنگ نوم مه ورکوه. دا جنگ دا موږ خپله دفاع کوو، خپله دفاع کوو. یو دقیقه صبر وکړه ناصري صاحب. مبین صاحب ته پرېږده، مهرباني. ملګرو لایف د سره شیر کوي، لایف شیر کوي. ګوره جنگ دا وم لیده چې عام تا بل ورځ هم ما درته ویلې، عام خلک عام ولس پکې شهیدانېږي. تاسې دواړو یو طرفه مو شهیدان نه لرئ، نه حکومت لري نه طالب لري، اوس عام وګړي پکې شهیدانېږي. دا به منئ، بده به یې په ځان نه لګوئ. حقیقت تریخ ده. ګوره که هر څوک راغلی تاسې دواړو که حکومت وکړه که طالب وکړه، موږ ته دواړه یو شی دي. جنګ کوه،
کینې د څوکیو د پیسو د دولتو وږي نور مه جوړېږئ. صحیح شو، لیکچر مه ورکوه. سوال لرې که نه؟ ناصري صاحب که سوال لري تاسو سوال وکوئ. سوال دې وکړه وروره. سوال مې دغه د سوله تاسې په څه وجه نه کوئ؟ یو حکومت ته کې تاسې دواړه ولې د قوم سپین ږیرو ته نه کښېنئ؟ صحیح شو، دا د قوم د سپین ږیرو کار نه ده. مننه. صحیح ده. ناصري صاحب اوله خبره خدا ده چې دغه جنگ چې دا د افغانانو مجبوریت د ملت مجبوریت دا جنگ د شوق د پاره نه کیږي، دا جنگ د خوند د پاره نه روان، دا جنگ د افغانانو مجبوریت دا جنگ په افغانانو تپل شوی ده او دا جنگ د امریکایانو جنگ ده. دا جنگ یوازې د اروپا او د امریکا څخه د راغلي یو څو ټامیانو فلبرایټانو جنگ ده. یو څو ټامیان او فلبرایټان دي چې په دې هیواد کې جګړه توده ساتلې ده. جنگ د افغان ملت مجبوریت د افغانان بل لار نه لري. افغانان باید د نسل د پاره غلامی قبلوي او یا به جنگ کوي، بل لار دوی په مخ کې نه لري. که افغانان جنگ پرېږدي د دغو ټامیانو د دغو فلبرایټانو د اروپا او د امریکا د دغو ملمنو د نسلونو د پاره به دوی غلامان وي او د دوی مریونه به وي او د دوی د واک لاندې به ټیټې سترګې ژوند تیروي او یا به افغانان د دوی د غلامۍ نه د دوی د سلطې نه ځان ازادوي او د افغانستان د راتلونکي لپاره به په خپله اراده په خپله تصمیم او نظام ټاکي.